د قدم شاه سترګې رډې راوختې. پوه مې کړ چې ځینې هدفونه په آسانه نه ترلاسه کیږي. په سهار مې له حاجي ناټکه د چکر په پلمه یو یرغه آس راوغوښت. کوچنی کاغذ مې ولیکه. قدم شاه ته مې وویل چې تر خپله وسه به چټک ځي. موږ ته د انګریزانو تر ټولو نږدې قرارګاه د آس 3 ورځې مزل غوښت. دا لویه قرارګاه د ډیورنډ د کرښې پر هاغه غاړه پرته وه. چانسلر د قرارګاه مشر نیلسن ته امر کړی و چې زموږ هره غوښتنه به په پټو سترګو مني. ډاډه وم لیونی غلام دستګیر په آسانه موندل کېدای شوی. د په ټول پاړه چنار کې نوم درلود. یوازې شوم خو وخت مې بیکاره نه تېراوه. په خلکو کې دریم بارسوخه کس د شیخ جیلانی په نوم یو لوی مولوي و. دې بوډا یوه لویه مدرسه لرله. ګڼ طالبان یې روزل، خو دې طالبانو مصرف غوښت. ځینو شتمنو مرسته ورسره کوله، خو د شیخ طالبان ډېر ول. کله کله به آن په وچه ډوډۍ کې هم باقي شو. په لومړۍ ورځ مې له شکرانې پاتې یو په غوښه پټ پسه ورولېږه. دوهمه ورځ مې 2 کړل، خو د شیخ درک ونه لګېد. یو کلیوال مې وغږاوه، ویل یې چې شیخ به ډېرې پیسې له دم او تاویزه پیدا کولې. د کور او مدرسې ګزاره یې ښه روانه وه، خو تا یې بازار ورسوړ که ښه یې نه ایشي. دریم سهار مې بل پسه ورولېږه، خو لا یې پاتې شیدم. خو هماغه غرمه مې یو اوږد لیک ورته ولیکه. ومې لیکل چې 40,000 پیریان مې په واک کې دي. هر څه را رسیږي. نه د شکرانې په پیسو پسې ګرځم او نه هم پسونه، سیرلي، چرګې، هګۍ او نور راته اهمیت لري. که تشریف راوړې نو بغدادي پیر دې له خوارې ورځې ایستلی شي. خط کار وکړ. شیخ پر خرسپور راغی. ستړي مشي یې توده وه. کېناست. 1 ساعت یې د علماو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. ویې ویل چې که زما او ستا غوندې علما نه وي، نو عامیان به کفر او اسلام سره ګډ کړي. هم به له دې دنیا ووځي او هم به یې آخرت خراب وي. نه به په نکاح پوهیږي او نه به هم د جنازې لمونځ ور معلوم وي. آن داسې څوک به ونه مومي چې د ماشوم په غوږ کې اذان ور وکړي. بوډا اوږدې خبرې وکړې. په هره خبره کې به یې لومړی ځان او بیا ما ته ګوته نیوله. ویل به یې چې دا موږ علما. بوډا ته مې وویل چې هر سهار یو طالب رالیږه. دی به ټوله ورځ د شکرانې پسونه، سیرلي، پیسې او نور ټولوي. مازدیګر به له څارویو او ډک جیب سره در روان وي. بوډا د تګ په وخت کې دعاوې راته کولې. ویل یې چې ستا غوندې علما د خدای له اور او اوبو وساتي. بل سهار کوچنی طالب راته ودرېد. تر مازدیګره یې یو پسه، 3 سیرلي، څو چرګې ټولې کړې. خلک ورو ورو ډېرېدل. د بغدادي پیر د کراماتو اوازه تر لرې ځایونو رسېدلې وه. آن ځینې خلک له وردګو او غزني هم راغلل. قدم شاه نه و، خو د لاوډ سپیکر کرامات ونه درېدل. راغلي کسان به مې ژر نه راپرېښول. دوی مجبور ول چې له چینې سره یو څه وخت تیر کړي. نالیدلو کسانو به د یو بل نومونه اخیستل. دردونه به یې سره ویل. د کلي او کور په اړه به سره غږېدل. له لاوډ سپیکره به دومره څه راوتل چې بغدادي پیر خپل کرامات وښیي. کله چې به د یو کس چوف کول خلاص شول، نو ورته وبه مې ویل چې اوس فلانی راولېږه. وړه خبره نه وه. که بغدادي پیر کرامات نه درلودای، نو د نالیدلو خلکو نومونه او نورې پټې به څنګه ور معلومې وې. راغلی کس به مې پښو ته راولوېد. یو ماخوستن مې جامې بدلولې چې په جیب کې مې د زرو سیکه له واړه چاقو سره ولګېده. سهار مې باز راوغوښت. په خبرو مې راوست. سره غونډۍ نږدې وه. باز وویل چې سیکه او بوتان یې د دې وړې غونډۍ د لمر لوېدو خوا په څنډه کې موندلي وو. ماخوستن مې لاسي بتۍ راواخیسته. ډاډه وم په دې شپه کې که مې چا ته د زمري زړه هم ورکړی وای، د ړندکي پیري له ډاره سمڅې ته نه شوی راتلای. سپوږمۍ وه. سره غونډۍ مې په اسانۍ ومونده. لمر لوېدو خوا ته یې ورغلم. تنورونو ته د وړل شوې خاورې کیندل شوي ځایونه مې پیدا کړل. په پسته خاوره پسې وګرځېدم. ځای مې وموند. خاوره مې په 2 لاسونو لرې کړه. وړې سمڅې ته مې لاسي بتۍ ونیوله. لاندې ډبرینې زینې کښته شوې وې. په احتیاط لاندې لاړم. اوږدې سمڅې ته د ډبرو پایې ولاړې وې. دیوالونه د مختلفو حیواناتو له رنګه نقاشیو ډک ول. د یو څه د ماتېدو غږ مې واورېد. لاسي بتۍ مې ځمکې ته ونیوله. پښه مې د انسان د اسکلیټ د ورانه پر هډوکي ایښې وه. مخکې لاړم. دیوال ته له ډبرې جوړ لوی بوت ولاړ و. څو واړه بوتان، 2-3 کوزړۍ د انسانانو هډوکي او نور پر ځمکه پراته ول. بتۍ مې راوګرځوله. په رڼا کې یې دومره زور نه و چې د سمڅې تر پایه ورسیږي. فشس مې واورېد. په بیړه راتاو شوم. زړه مې له ویرې خولې ته راغی.
په خاورې کې تور غټ مار پروت و. په منډه د باندې ووتم. د سمڅې خولې ته مې یوه غټه ډبره ورغړوله. پر ځمکه پرتې مړې خاورې مې ورټولې کړې. پوهېدم چې دا سمڅه به څه نه ده، خو اوس یې وخت نه و. سهار 10 بجې له خوبه راپورته شوم. چینه په خلکو، آسانو، خرو، اوښانو او کچرو کې نه معلومېده. غرمې ته حاجي پاینده خان راغی. زاره یې کولې. د سپینو ګلانو شیره یې غوښته، خو دا شیره مې کله بې ارزښته کوله. حاجي پاینده مې همداسې په احتیاجۍ کې پرېښود. ورته ومې ویل چې د سپینو ګلانو پر سیمه د کاپیرو پیریانو ګزمې سختې شوي دي. لنډکۍ موقع ته ګوري. بس څو ورځې نور هم صبر وکه. د سړي زړه نه ته، خو چاره نه وه. له وچو میوو ډکه لویه غوټه یې راته پرېښووه. سهار وختي مې یوه ناره واورېده. د باندې ور ووتم. 3 کسان لاندې ولاړ ول. اشاره مې ورته وکړه. یو یې پورته راوخوت. په خواره خوله یې چینې ته نږدې د یوه دوکان او سماوار د جوړېدو اجازه غوښته. تاوان مې نه پکې لید. ډېر خلک له لرې سیمو راتلل. دوکان او د شپې د تېرېدو ځای راته ښه و. ځای مې ور وښود. ځوانانو هماغه ساعت ملاوې وتړلې. تر مازدیګره یې هوارې ډبرې راوړلې. ماښام چورتي شوم. 7 ورځې تېرې شوې وې، خو د قدم شاه درک نه و. د هغه د نیولو کومه ویره نه رالوېده. قدم شاه په سیمه کې بلد و. د ډیورن پر لیکه د افغان پوځیانو قرارګاوې هم له یو بل نه لرې پرتې وې. بلد کس په اسانۍ تر کرښې اوښت. په زړه کې مې یوه خبره راګرځېده. 3 ورځې تګ، 3 ورځې راتګ، نو ولې وځنډېد؟ قدم شاه مې د شپې تر ناوخته له ذهنه نه ووت. سهار چینې ته ورښکته شوم. له 3 پرونیو ځوانانو سره 4 نورو کسانو هم خټې کولې. کار تیز و. بس پلنې ډبرې به یې په خټو کې نیولې. غرمې ته د واړه دوکان دیوالونه ودرېدل. ماسپښین ته کریمداد له خپلو ملګرو سره راغی. زیره یې غوښت، خو ما ور یاده کړه چې ډنډکی پیری ډېر مصروفه دی. زه په خپله احوال درلیږم. کله چې بیرته ته یو تکه سپین ښکلی آس یې راته پرېښود. مازدیګر د دوکان پر سر لرګي او خاوره ولوېدل. لمر لوېدو ته کاږل ورباندې تېر شو. آس مې د لیوانو له ډاره همالته وتاړه. خواشینی وم. قدم شاه مې سترګو ته کېده. وختي پرېوتم. یو وخت مې کړنګ واورېد. سترګې مې رڼې کړې. څراغ بل و. قدم شاه تش دیګ ته کتل. کېناستم. په خوند مې وویل څه وخت راغلې؟ پرته له دې چې راته وګوري ویې ویل فکر کوم چې له ډېرې لټۍ دا څو ورځې وږی ګرځېدې. ومې ویل راځه وچه میوه شته. راغی. لاس یې راوغځاوه، خو ما راکش کړ. په غېږ کې مې ونیو. ویې ویل پخوا خو دومره مینه ناک نه وې. له مختلفو میوو ډکه کڅوړه مې ورته کېښووه. په بیړه مې وویل څه دې وکړل؟ ویې ویل چې له نیلسن سره وغږېدم. د لیوني غلام دستګیر په باره کې مې معلومات ورکړل. ورته ومې ویل چې د دې سړي پیدا کېدا اسانه ده. ټول خلک یې پیژني. نیلسن پاړه چینار ته تلګراف وکړ. ځواب راغی. په پاړه چینار کې انګریزي قرارګاه ورته لیکلي و چې سخته نه ده. د لیوني سر به له همدې ځایه ډیوډ جونز ته ور واستوو، خو وخت غواړي. موږ باید لیوني غلام دستګیر ته داسې موقع وګورو چې راګرم شي. له قدم شاه سره تر ناوخته ناست وم. د شیخ جیلانی او د سرې غونډۍ کیسې مې ورته وکړې. بیا مې وویل چې د لیوني غلام دستګیر سر شاید ډیر وخت ونیسي. تر هغو به د ملک ځونډي په باره کې فکر وکړو. په زورور ملک ځونډي پسې لوی قوم ولاړ و. دې شتمن 80 کلن سړي پر پراخه سیمه واک درلود. غریبانو ته یې لاس نیو. د لارې مسافر به یې له ډوډۍ پرته نه پرېښول. آن کله کله به سلامت تجارتي کاروان د ده مهمانخانې ته شپه وروړه. دې سړي خپله ځواني د هند په آسام کې تېره کړې وه. هلته یې د سود لویې معاملې لرلې. اوس یې هم کار جوړ و. 2 ورونو او مشر زوی یې له آسامه په خرپ پیسې ورته رالېږلې. د ملک ځونډي یوه کلیوال راته ویلي و چې دا سړی هیڅ وخت له میلمه پرته ډوډۍ نه خوري. که مسافر ونه مومي د کلي ملا او څو نور کلیوال ورسره کېنوي. دې سړي ژوندی زړه درلود. ځان یې غم ته نه ورکاوه. د ښو آسونو، اتڼ او تیزو ښکاري تازیانو شوقي و. کله کله به یې شاعري هم کوله. له خپلې 1 ښځې او 6 اولادونو سره یې خوشحاله ژوند درلود. له قدم شاه سره مې د ملک ځونډي د ژوند هره خوا وسنجوله. دواړو فکر وکړ،
خو د دې سړي په ژوند کې مو داسې څه ونه موندل چې د بغدادي پیر کراماتو ته احتیاج وي. یوه اونۍ ووته. په دې ورځې کې مو د حاجي ځونډي ډېر کلیوال وغږول. پاتې تمه مو هم وخته. دکان او لویه کوټه جوړ شول. همدې یوه دکان او سماوار ته یې د پیر بازار نوم ورکړ. خو دومره خلکو ته یوازې یو دکان او یو سماوار کافي نه ول. نورو کسانو ته مې هم د دکانونو د جوړولو اجازه ورکړه. دا اجازه په لومړي دکاندار ښه نه وه لګېدلې، خو بغدادي پیر ته یې آن د یوې وړې ګیلې زړه هم نه درلود. خلک ډېر ول. ستړی شوم. دمونو ته مې یوازې د ماسپښین تر لمانځه پورې وخت ورکړ. ناوخته راغلي کسان به یا بیرته تلل یا به یې په سماوارونو کې د بل سهار په تمه شپه تېروله. وروسته مو بله لاره ومونده. کاغذونه مو وسکڼل. سلګونه څلور کونجه وړې ټوټې مو ترې جوړې کړې. په هره ټوټه کې مو چوکاټونه او د چوکاټونو په منځ کې مختلف عددونه ولیکل. قدم شاه به له چینې سره ولاړ و. خلکو ته به یې په نوبت کاغذونه ورکول. ویل به یې چې دا تاویزونه د بغدادي پیر په مبارکو لاسونو لیکل شوي دي. په اوبو سرو جامو کې یې ونغاړئ. د هر مرض دوا ده. خلکو به څه ویل؟ هیڅ. کاغذونه به یې سترګو او شونډو ته وروړل او بیرته به خپلو کورونو ته روان شول. قدم شاه به یوازې هغه کسانو ته له پیر سره د لیدو اجازه ورکوله چې یا به له ډېرو لرو ځایونو راغلي ول او یا به یې څېرې تازه او جامې نوې وې. کله کله به له پیر سید کرم شاه نه هم خبرېدم. دی له ما 100 کیلومتره لرې و، خو په کراماتو کې تر ما وړې وه. له هماغه سیمې یوه راغلي سړي قسمونه خوړل چې پیر سید کرم له ځانه مرغۍ جوړه کړه. والوت. ټوله ورځ به مې ماغزه وخوړل شول. قدم شاه هم ستړی و. هره شپه به یې کاغذونه سکڼل. بل فکر مې وکړ. بغدادي پیر تر دې د ملنګر نه درلود. هسې هم د شکرانې پسونه ډېر ول. له شیخ جیلاني سره دم دعا ته د راتلونکو خلکو گزاره هم پرې کېدله. د هوټلونو خاوندانو ته مې تنخوا وټاکله. دوی به هره ورځ 2,200 کسانو ته د پسونو پخې غوښې ورکولې. خلکو په خپلو سترګو لیدل چې د خلکو لخوا راوستي پسونه بیرته همدې خلکو ته پخېدل. خو بیا به هم حیران ول. ویل به یې چې د دومره بنیادمانو مړول کرامات غواړي. وړه خبره نه ده. د پیرګل لنګر پټې بلاوې چلوي. یو ماسپښین مې پر آس چکر واهه چې د قدم شاه ستړې چیغه مې واورېده. ورغلم. ویل یې یو څوک تاویز غواړي. ور یاده مې کړه چې ته خو په هر څه پوهې. سهار ته یې ماته لکه. خو قدم شاه راته وویل چې دا سړی په لیدو ارزي. له یو خوار هډور سړي سره پورته وختم. دی غلام رسول نومېده. د ملک ځونډي دهقان و، خو اوس یې داسې تاویز غوښت چې غوا یې د لوشلو په وخت کې لغتې ونه وهي. تاویز مې ورته ولیکه. ومې ویل چې په اوو سرو جامو کې یې وګنډه. غوا به کراره ولاړه وي. بیا مې د ملک ځونډي خبرې راواخیستې. ومې ویل چې دا خوشحاله انسان په ژوند کې هیڅ غم نه لري. غلام رسول را یاده کړه چې په دې ورځو کې یې چورت خټه دی. راومې غږاوه. د دهقان له خولې د ملک ځونډي ژوندی زړه مړ و. خندا ترې هېره وه. ډوډۍ یې نه خوړه. په وړه خبره غوسه کېده. نازولي تازیان به یې په ډیرانونو ګرځېدل. ان جومات یې هم پرېښی و. نورې خبرې مې ترې راویستې. دهقان یوه کیسه راته تېره کړه. ویل یې چې څو ورځې مخکې مې رشقه بله. د ژړا غږ مې واورېد. ورغلم. د جوارو په بوټو کې مې چوله جوړه کړه. حاجي ځونډی د لښتي پر ژۍ ناست و. رڼې اوښکې ترې تویېدې. له ځانه سره یې خبرې کولې. بیا یې یو ناڅاپه اسمان ته وکتل. له خولې یې زوروره چیغه راووته. آه توتکۍ. پورته مې وکتل. توتکۍ نه وه. غلام رسول غلی شو. ما ته یې وکتل. ویې ویل قربان دې شم. ملک ځونډی سم نشو راته ښکاره. د لیونتوب علامې لري. د دهقان له تګه وروسته مې له قدم شاه سره خبرې وکړې. دواړه یوې نتیجې ته ورسېدو. دا د مینې نښې وې. بوډا مین و. سهار ناوخته مې چیغې واورېدې. غلام رسول په بیړه پورته راوخوت. لمن یې په وینو سره وه. خدای او قرآن یې یادول. د خپلې ښځې د پزې د وینو درېدو ته یې تاویز غوښت. علت مې وپوښت. لنډ یې راته وویل چې ستا راکړی تاویز مو د غوا پر تندي راوځړاوه، خو سهار یې زما کډې ته غبرګې لغتې سیخې کړې. د مخ پاړسوب او مات غاښ یې پروا نه کوي،
خو اوس چې د پزې وینه نه درېږي، خوارکۍ هسې هم کم جانه ده. که یې دا حال وي مړه یې بوله. د غار تیارې برخې ته لاړم. شیبه وروسته مې سړي ته د وینې د درېدو تر ټولو قوي دوا ورکړه. په غوسه مې ورته وویل چې وس ساده، ولې په خبره ځان نه پوهوئ؟ درته ویلي مې و چې تعویض ته 7 سرې جامې ور واغونده. دهقان په خواره خوله وویل زه ورته ناست وم، کډې مې تعویض په 7 سرو جامو کې وګانډه. خو ما نه منله. ومې ویل چې که د تعویض یوه جامه کمه یا زیاته وي نو برعکس تاثیر لري. غوا نوره هم په غوسه کیږي. غلام رسول قسمونه خوړل چې د تعویض جامې پوره وي. ومې ویل د تعویض خلاصول د کور بې برکته کوي، که نه اجازه مې درکوله چې تعویض خلاص کړې، په خپله به پوه شوی وي چې جامې کمې یا زیاتې دي. غلی شو. دهقان به نو ولې خپل کور په لوی لاس بې برکته کاوه؟ دهقان په بیړه د باندې ووت. قدم شاه سړه ساه وایسته. اوف بیچاره ښځه. غلی شو. ویې ویل د دوا د بوتل کاغذ خو به دې ترش کاوه؟ ومې خندل. دا خلک په خپله ژبه نه پوهیږي نو انګلیسي خط به څنګه لولي؟ خو احتیاط ښه دی. ومې ویل څوک یې سپینوي که پوه هم شي لویه خبره نه ده. په 40,000 پیریانو کې به داسې پیری هم وي چې بغدادي پیر ته له لندنه دوا راوړي. ماخوستن ناوخته مو ډوډۍ خوړه چې یو دم ګوله رانه ولوېده. یو چا په لوړ غږ زما نوم واخیست. ډیوډ جونزه. منډه مې واخیسته. سپوږمۍ وه. چینې ته نږدې 2 کسان ولاړ ول. ورغلم. یو دم مې وویل احمقه دا ځای نو زما د نوم د اخیستلو دی. سړي کلکه غېږه راکړه. خو ما د سماوار وړې کړکۍ ته کتل. شکر مې وایست. څراغ بل نشو. قدم شاه راغی. آسونه یې همالته په ونه پورې وتړل. یوه سپکه او بله درنه کڅوړه مو پورته وخېژوله. کېناستم. خو لا مې زړه نه و سره راټول. مایکل توره لونګۍ لرې کړه. بخښنه یې وغوښته. دی په دې نه پوهېده چې سماوار له خلکو ډک دی. مایکل خپل ملګری را معرفي کړ. نوم یې چودري حسن و. د پاړه چنار په قرارګاه کې وظیفه لرله. مایکل مې په پېښور کې لیدلی و. د به په هفته کې یو ځل د جاسوسۍ د وسایلو کرامات راښول. ما 2 میاشتې په غره کې تېرې کړې وې. د معلوماتو تږی وم. په دې نه پوهېدم چې له دې غرونو ورهاخوا څه خبرې دي. مایکل مې وغږاوه. د باچا امان الله خان قراردادونه ډیر شوي ول. پر معدنونو کار روان و. صنعت وده کړې وه. په کابل ښار کې روان ریل لیدل شوی و. سلګونه ځوانان ترکیې، جرمني، فرانسې او نورو هیوادونو ته په زده کړو پسې تللي ول. وروسته د جاسوسانو په باره کې وغږېد. په ټوله کې د بریتانیې لخوا جوړو شویو روحاني څیرو پیر، فقیر، آغا، ملنګ او نورو کامیابه نتیجه ورکړې وه. آن ځینو یې په دربار کې هم مریدان پیدا کړي ول. د لیوني غلام دستګیر کیسه مې ترې وپوښته. لنډ یې وویل چې سر یې په راوړې بوجۍ کې دی. مایکل وویل چې په دې ورځو کې د بریتانیې په پوځ کې یو سک عسکر ووژل شو. قاتل یې نه و معلوم، خو موږ ورته معلوم کړ. لنډ لیوني غلام دستګیر ته ورغلو. د لیوني تر مخ مو د مقتول وړې توپانچه په کېږدۍ کې تر لیمڅي لاندې کړه. غلام دستګیر جنجال وکړ. لاس یې راواچاو. کوچیان راغلل. خپله توپانچه مو بیرته راوایسته. سړی راګرم شو. قرارګاه ته مو راوست. جلاد غاړه ور پرې کړه. بس 1-2 ورځې د کوچیانو مشران راتلل. ویل یې چې لیونی له سر پرته څنګه خاورو ته وسپارو، خو ګرمي وه، چاره یې نه لیده. مایکل لویه خلطه خلاصه کړه. اول یې خوراکي مواد راوایستل. بیا یې اخبارونه او د جاسوسۍ نوي پرمختللي وسایل پر ځمکه کېښول. مایکل او ملګري یې تر سپېده چاود مخکې بیرته پاړه چنار ته روان شول. په هماغه ورځ مې کریم داد ته احوال ورولېږه. بله ورځ راغی. په بوجۍ کې د لیوني غلام دستګیر تړلی سر مې ورکړ. پښو ته راولوېد. ماخوستن مې نوي راغلي وسایل کتل. تیز ګروپ مې ولګاوه. د سمڅې له خولې 7 رنګه رڼا ووته. قدم شاه د سماوار تر مخ وارخطا خلکو ته وویل چې دا له کوه قافه د راغلو ښاپیریو د اغوستو حجابونو رڼا ده. د خلکو د توبو غږونه تر سمڅې پورې را رسېدل. بله ورځ مې ملک ځونډي ته یوه جمله ولیکله. بغارې د دومره لرې غره ته راورسېدې، خو نږدې توتکۍ وانه اورېدې. په سبا یو له ونې ټیټ سړی راغی. غټه لونګۍ یې تړلې وه. ږیره یې په نکریزو سره وه.
وار له واره مې پښو ته راولوېد. د خواست په ژبه یې وویل: یا پیرګله، دومره کرامات لري چې زما چیغې ان په غره کې اورې، نو هر څه دې په وس پوره دي. خدای به کوي، ته به کوې. داسې تعویز راولیکه چې له توتکۍ بېغمه شم. ومې خندل. پیر بغدادي ته بېغمه کېدا او یو ځای کېدا دواړه یوه خبره ده. په حیرانۍ یې راته وکتل. ویې ویل: قربان دې شم، د آب او عزت سړی یم، کور او ولس به څه وایي؟ بېغمه کېدا راته ښه ده. سړی مې خپل ټټر ته رانږدې کړ. ومې ویل: په شرعه کې شرم نشته، آن 4 ودونه هم کولای شي. یو دم غرې واخیست. خو نه یې مني. خانګل ته مې وویل چې غریب سړی یې، توتکۍ لور دې راکه، په سرو سپینو کې به دې پټ کم. خو سړي نه وړه نه یې راوړه. نیغ یې راته وویل چې وشرمېږه، لمسیان لرې، خپله 14 کلنه لور څنګه اور ته واچوم؟ که دې بیا را یاده کړه پر تندي به دې ولم. ملک یو دم وژړل. ویې ویل چې دې نجلۍ خوب را باندې حرام کړی دی. بیا مې د خانګل په باره کې را وغږاوه. دې ناروغ سړي د کلي ګورواني کوله. 2 ځله بې سده شوی و. له پزې او غوږونو به یې وینه تله. زوی یې نه درلود. په کور کې یې 7 سره لوڼې ګرځېدې. په وچه ډوډۍ پسې حیران و. تربرونه یې مرګ ته ماتلول. سر له اوسه لا د خانګل د ښځې او لوڼو په ویش نه سره جوړېدل. ملک جونډي ته مې ډاډ ورکړ چې ځان د غم تمه ورکوه، خانګل به په دې دوستۍ کې څه ونه وایي. خانګل مې راوغوښت. څېره یې اشنا وه. فکر مې وکړ دا سړی 2 ځله پخوا هم راغلی و. زوی یې غوښت. خانګل مې پر لاسونو را پرېوت. په خوشحالي یې وویل چې ښځه یې امیدواره ده. ډاډ مې ورکړ چې د بغدادي پیر تعویز بې څه نه دی. په نصیب کې د یو ګلالی هلک وینم. بیا د اصلي موضوع په څنډو کې را وګرځېدم. د خانګل غربت او بېکسي مې یاده کړه. د هغه ناروغي او 7 لوڼې مې منځ ته را واچولې. ومې ویل چې ړندکی پیری کله کله احوال راته راوړي. تربرونه دې ښه نیت نه درته لري. د سړي سترګې له اوښکو ډکې شوې. ویې ویل چې بېکسي دې ورکه شي. دی هم پوه دی چې تربرونه یې مرګ ته ناست دي. خانګل ته مې وویل چې له ملک ځونډي سره دوستي دې په خیر ده. لور به دې له دې شتمن او زورور سړي سره خوشحاله وي. تربرونه به دې سترګه ترې کوي. که مړ هم شي داسې څوک به وي چې پرده دې خوندي او لوڼې دې په عزت واده کړي. خانګل تر ډېره فکرونه وهل. بیا یې سر پورته کړ. په غریو کې یې وویل: قربان دې شم، پوهېږم ته مې بدي نه غواړې. غیب درته معلوم دي چې ته وایې نو دا دوستي مې قبوله ده. په هماغه ورځ مې ملک ځونډي ته احوال ورولېږه چې خبره خلاصه ده، بس مرکه ورولېږه. باور مې غوښت. ترلاسه مې کړ. پر ټوله سیمه مې واک پروت و. آن د بغدادي پیر له خوښې پرته مرغۍ هم نشوای چونېدای. په کورونو، ګودرونو، جوماتونو، ولسونو کې یوازې د بغدادي پیر کرامات یادېدل. زه به پر ځمکه ګرځېدم خو خلکو په اسمان ته کتل. په هرې سپینې کوترې پسې به یې چیغې وهلې: پیرګل ته وګورئ، له ځانه یې کوتره جوړه کړې، پر خپلو مریدانو راګرځي. چا چې به ولیدم پر ځان یې د دوزخ اور حرام ګاڼه. دا ټولې سختې خیرنې ورځې، لوږه، تنده، خطر د خلکو په باور ارزېده. اوس نو د اصلي هدف د ترلاسه کولو وخت و. د دې خلکو زړونه د پاچا له مینې ډک ول، خو اوس باید دا ځای کرکې نیولی وای. په لومړي ځل مې په خپلو خبرو کې د امان الله خان نوم را ګډ کړ، خو احتیاط مې نه هېراوه. د دې خلکو په زړونو کې له خدای او پیغمبر را وروسته امان الله خان پروت و. په پیل کې به مې عمومي خبرې را واخیستې، بیا به پاچاهي ته ورغلم. د غازي ښېګڼې، له وطن، آزادي او تعلیم سره د پاچا مینه، د هغه دینداري به مې یاد کړل. په آخر کې به مې د خو ټکی را وایست. و به مې ویل چې غازي امان الله خان ښه سړی دی، خو کاشکې یې ږیره نه خریلی. همدې یوې خبرې به د خلکو له ذهنه د پاچا افغانیت، زړورتوب، د وطن آبادي، دینداري، له وطن او خلکو سره مینه ټول پاک کړل. پر ځای به یې یوه خبره کېده: پاچا ږیره نه لري، مانا سنت ته ارزښت نه ورکوي. خو ما به وخندل. و به مې ویل چې خیر دی،
ځواني ده په خپله به پوه شي. هره ناسته به مې د امان الله خان پر صفتونو پیلوله. خوله به مې ستړې شوه، خو آخر به یوې وړې خو د پاچا پر ټولو ښېګڼو خړې اوبه وروستې. وروسته لږ مخکې لاړم. ټولو ته مې همدا یوه خیالي کیسه تېروله. لومړی به مې د امان الله خان صفت وکړ، بیا به مې ځان خواشینی ونیو. و به مې ویل چې څه وخت مخکې ځوان پاچا له خپلو وزیرانو سره جلسه لرله. یو وزیر په خرپ نشه و، خو پاچا یوازې سپک کړ. غلی به شوم. ناستو کسانو ته به مې وکتل. و به مې ویل پاچا زړسواند انسان دی، خو شریعت شراب خور ته خپله سزا لري. پاچا باید د زړسواندي پر ځای حد جاری کړی وای. وار لواره مې دا ډول کیسې په خپله په پاچا پورې نشوای تړلی. دې خلکو د بغدادي پیر الوتل منل، خو پاچا او شراب ډیر سره لري ول. خو لږ تر لږه به دې کیسو په دې ساده ککریو کې دومره ورګرځول چې که پاچا خپله شراب نه خوري نو شرابخور یې هم دومره بد نه ایشي. وروسته یو څه تیز تلم. د هلکانو مکتب مې ښه یاداوه، خو د نجونو له زده کړې سره مې ضرور د ښو ټکی تاړه. بیا مې ترکیې ته د افغانو نجونو د لیږلو خبرې راواخیستې. ومې ویل چې درس ښه دی، خو دومره هم نه چې ځوانې جانې سپینې پښتنې پردو ملکونو ته پسې ولیږو. تر دې دمه به ټولو سرونه راته خوځول، خو یو ورځ مې په خپلو خبرو کې ملکه سوریا یاده کړه. ومې ویل چې لوڅ مخ ګرځي. په لومړي ځل یوه چا دومره زړه وکړ چې د بغدادي پیر په خبره کې ورولویږي. له کټوازه راغلي یوه زیږه ځوان په غوسه وویل پیرګله دم تاویز او کراماتو ته د مات یم. مور مې یاده که، خو د پاچا په ناموس به کار نه لري. ومې خندل. ملکه سوریا مې د دنیا تر ټولو ښځو پاکه او پرهیزګاره وګڼله. تر هغو مې د ملکې صفت وکړ چې د ځوان د تندي ګونځې هوارې شوې. یو څه وخت مې احتیاط کاوه. د امان الله خان نوم مې وانخیست، خو د والیانو، حاکمانو او نورو غټو خلکو د خیالي ګناهو بیانول په دې نه ارزېدل چې څوک بغدادي پیر خفه کړي. وروسته مې د مایکل راوړي اخبارونه وکتل. یوه انګریزي مجله مې ومونده. په بریتانیې کې د ښځو د پرمختګونو په اړه وه. ګڼ کسان به مې راټول کړل. مجله به مې وغوړوله. د انګریزي متن او عکسونو له مخې به مې تشریحات ورکول. په انګریزي ژبه پوهېدا پوښتنه نه پیدا کوله. له بغداد راغلی پیر صافه پښتو ویله، نو دته انګریزي هم سخته نه وه. د مجلې په لومړي مخ کې لوی عنوان لیکلی و. د بریتانیې ملکې د اکسفورډ پوهنتون له تکړه محصلینو سره وکتل. لاندې لوی عکس و. ملکه د پوهنتون له ممتازو انګریزو نجونو سره ولاړه وه. وبه مې ویل دلته یې لیکلي چې د بریتانیې ملکې له هغو افغانو نجونو سره وکتل چې بریتانیې ته په زده کړو پسې راغلي دي. د دې عکس په لیدو به خامخا یو دوه کسانو وویل څه فایده، بیرته مو هماغه پرنګیانو ته خپل ناموس ورولېږه چې د ناموس د ساتلو لپاره مو تورې پسې راواخیستې.